په نیمروز کې د طالبانو والی وایي د ایران په یو پنډغالي کې یو افغان مړ شوی. د ایران په یو پنډغالي کې دغه افغان ولې او د کوم لامل له وجې مړ شوی. د نیمروز والی افغان کډوالو ته څه ویلي؟ د دغو کډوالو د تازه وضعیت په اړه معلومات خپاره شوي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په نیمروز ولایت کې د طالبانو والی محمد قاسم خالد تېره شپه د دغه ولایت ورېښمو پله ترڅنګ د راستنېدونکو کډوالو له کمپونو د لیدنې پر مهال وویل پرون په ایران کې د افغان کډوالو لپاره په جوړ شوي پنډغالي کې د اوبو او خوړو د نشتوالي له امله یو سپینګیری افغان کډوال مړ شوی دی. محمد قاسم خالد زیاته کړې زموږ دقیق معلومات دا دي چې یو تعداد مهاجرین هلته په ایران کې پراته دي خواران. ټوله ورځ اوبه یې نه دي څښلې او ډوډۍ یې نه ده خوړلې. یو سپینګیری مړ شوی د همدغو مشکلاتو له امله. نوموړي همداراز وویل په نیمروز کې هم یو لړ ستونزې شته او هوا هم ډیره ګرمه ده. نیمروز چې یو سرحدي ولایت دی او د ژوند ټول امکانات پکې نشته، خو بیا هم طالب چارواکي وایي چې یاده ډله هڅې کوي تر څو دوی ته اوبه او خواړه برابر کړي او د موټرو کرایې هم ورکړي. په داسې حال کې چې ډیری ځوانان په هیواد کې د بیکارۍ له امله ایران ته د کار او یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره په ناقانونه او سختو لارو تللي او دمګړۍ په کور دننه هم ځوانان د بیکارۍ کچې له ډیرېدو شکایت لري. خو د نیمروز والي راایستل شوو ځوانانو ته په خطاب کې ادعا وکړه چې د ایران په اندازه په افغانستان کې د کار کولو زمینه برابره ده. له دې سره سم له 4 کلونو راهیسې په هیواد کې نجونې له 6م ټولګي پورته د زده کړو د دوام اجازه نه لري او د کورنیو او نړیوالو غوښتنو سره سره لا هم نجونې له زده کړو بې برخې دي. خو د نیمروز والي له ایران راغلو افغانانو ته په خطاب کې وایي په ټولو ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره ده او تاسو باید د افغانستان د دښمنانو منفي تبلیغاتو ته پام ونه کړئ. حقایق باید درک کړئ.